توی بخارم وطن در رهت جان بسپارم وطن عشق توی بخارم وطن در رهت جان بسپارم وطن خاک پاکت بهشتم وطن گلخنت لاله زار په دې 150 ورځنۍ معسکر کې موږ یو سل اویا کسه مجاهدینو شرکت کړی چې هم تر پای پورې راسره مل پاتې شوي استقامت یې کړی هم په دغه 150 ورځنۍ تربیتي معسکر کې موږ دې ته پیاده اسلحه او استخبارات نظام او د نظامي مراکزو د حفاظت امنیت مو په دغه کې دې ته روزنه ورکړل شوې ده خپل مجاهد او زړور ملت ته په ډاډ او اطمینان سره وایم چې هیڅ وخت او هیڅ کله به ستاسو د حفاظت او ساتنې څخه غافل او ستومانه نه شو. داعش خوارجو ته په خطاب کې وایم چې د اسلامي نظام په وړاندې ستاسو سرزوري به ستاسو د اساسي مهر پیغام له ځان سره ولري، ځکه موږ په تن سمبال او په عزم کې د هر چا څخه قوي او محکم یو. تکبیر تکبیر تکبیر. زه د افغانستان باغویر ولس ته دا پیغام لرم، مجاهدین ستاسو نه منندوی دي او نور دا مجاهدین ستاسو په خدمت کې دي. مجاهدین د ظالمانو مخه نیسي، مظلوم سره کومک کوي، خپله ظلم نه کوي، حق حقدار ته سپاري.